استغفر الله ملګرو دا د قبر عذاب دی. ښه دې قبر ته تاسو وګورئ، په دې قبر کې ماران راښکاره کېږي. دې قبر نه ماران راوباسي او دغسې بیا پکې هم مار راښکاره کېږي. دا ویډیو به تاسو ته پلی کوم، خو د دې نه پهله تاسو ته یو څو خبرې کوم. دا واقع چې کوم دی نو په یو ملک کې راغلې ده، نو دغسې دې قبر ته ماران ترې راوباسي او دغسې بیا ورته همار کوزېږي. یا د قبر عذاب دی. که موږ د قبر عذاب باره کې خبره وکړو نو کله به چې هم پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم صحابانو ته د قبر عذاب بیانولو، نو د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم د سترګو نه اوښکې روانې شولې، ځکه د قبر عذاب دومره سخت. نو د قبر عذاب شته دی، موږ مسلمانان یو، موږ به د قبر عذاب منو. دا ویډیو د الله موږ ته یو عبرت راښولی دی. نو دا ویډیو زه تاسو سره پلی کوم، خو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو دعا موږ ته راښولې ده چې تاسو ته دعا وایئ، نو انشاءالله تاسو به د قبر عذاب نه بچئ. هغه دعا څه ده؟ هغه یو صورت دی، سورة الملک په 29 سپاره کې صورت دی، په پیلني پیج باندې. نو دغه سیده صورت تاسو د ماسوتنې وایئ، نو انشاءالله تاسو به د قبر عذاب نه محفوظ یئ. یا تاسو دا ویډیو وګورئ. أول يوم يقول هذا العصا القبلية ما